بسم الله الرحمن الرحیم. د انسان وروستی منزل. انسان لومړی د نطفې یعنی د سپرم او تخمې څخه راټوکیږي، وروسته په منجمده ټوټه یعنی وینو سره اوړي، بیا په غوښ سره بدلیږي، وروسته هډوکي او بیا پر هغه غوښې راپوښل کیږي او بیا د بدن غړي یې تکمیلیږي او 9 میاشتې وروسته د مور د تنګ بطن څخه ازادیږي، نړۍ ته راوځي او د کثیفې غذا پر ځای پاک خواړه یعنی د مور شیدې خوري، په روښانه او پراخه نړۍ کې غټیږي او تر 2 کاله وروسته ولاړېدل پیلوي او ډول ډول خواړه خوري او خبرې کوي، لوبې کوي، ساتیرۍ کوي او له لابه مشغله ګرځي، ذهن، شعور، ذکاوت یې وده کوي، بیا د تعلیم په شبکه کې راګیریږي، کله چې ځوان سي د کوچنیوالي دوره شاته پرېږدي او یو نوې څپره پیلېږي او ځواني یې ځای نیسي، وروسته کور زده کوي، واده کوي، اولادونه یې زیږي او کورنۍ ژوند یې مخته ځي، وروسته دا دوره هم د سترګو په رپ کې پای ته رسیږي او په اعضاو کې کمزوري او عطالت منځته راځي، ډول ډول ناروغۍ پر راښکاره کیږي، زړیږي او د دې دنیا څخه د رخصتېدو په انتظار کښیني او نوبت ته ځان تیاروي، څو چې اسرائیل ورته راځي او هغه روح ځینې قبض کوي چې الله جل جلاله د امانت په توګه د مور په نس کې دته ورکړی وو. هو، دا ټول پړاوونه هغه دایره جوړوي چې هر انسان په سترګو ویني، خو ډیر لږ کسان توشه ورته برابروي. کله چې قبر ته ولاړ سي نو د الله د ملایکو د استفسار او پوښتنو سره مخامخ کیږي، که یې نیک اعمال د ځان سره وړي وي نو د جنت په تمه پاتیږي، خو که یې بد اعمال د ځان سره وړي وي نو د دوزخ په انتظار کښیني، نو ځکه دا دنیا موقتي او فانی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې داسې واوسېږه لکه یو مسافر چې په کوم ځای کې د 2 ورځو لپاره اوسېږي، لکه یو لاروی چې د خپل تګ پر مهال د څه دمې لپاره کښیني. هو، خدای جل جلاله دې ټول مسلمانان د دې دنیا په امتحان کې بریمن او خپل مسؤلیت ته متوجه کړي.